السلام علیکم دا لندن دی د بي بي سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه حفیظ الله معروف یم. په افغانستان کې انسان تښتونه یوازې تیرو شپږو میاشتو کې 80 سوداګر تښتول شوي دي. موږ هغو ځانګړو لارو چارو ته کتنه کوو چې کورنۍ پرې خپل ماشومان خوندي ساتي. داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتو لپاره سیاسي جوړجاړی نږدې شوی، اسپانیا له دې پروسې سره د بایکاټ خبرداری ورکړی. د کډوالو کړاو د هغو کسانو شمیر په پراخ ډول ډیر شوی چې له فرانسې بریتانیا ته په وړو کښتیو کې په ناقانونه د راتګ هڅه کوي. حال یې درکوو. او له دې ټولو سره کله ته کله یاد زما میلماو کله ته کله قامت را سره په هنري شیبو کې له داسې افغان سندرغاړې سره خبرې لرو چې خپلو سندرو کې یوازې د ښځو شعرونه وایي، خو ولې هنري ټولګه کې حال لرو. او د ډیجیټلي پیسو ارزښت له $50,000 رالوېدلی. داسې لارې چارې هم پیدا شوي چې د نویو موټرو بوی ورکوي. راسره اوسئ او دا ټول په کلیک کې ګورو. جوړ په خیر نړۍ دا وخت خپرونه همدا اوس د تلویزیون ترڅنګ پر راډیو، فیسبوک او زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی شي. د سپورت خبرونو او د ټکنالوژۍ د ډګر پرمختیا ته لږ وروسته ورځو. پیل په افغانستان کوو. د افغانستان په ځینو سیمو کې هره ورځ لږ تر لږه یو کس تښتول کیږي. د رسمي شمیرو له مخې یوازې تیرو شپږو میاشتو کې 80 پانګوال په افغانستان کې تښتول شوي دي. انسان تښتونه په ځانګړي ډول د شتمنو او لوړپوړو چارواکو لپاره داسې ننګونه ده چې ان خپل ماشومان لارو کوڅو کې یوازې نشي پرېښودی. اوس ځینو کورنیو د خپلو ماشومانو خوندي ساتلو لپاره داسې ځانګړې لارې چارې موندلي چې په مرسته یې له کوره بهر هر ځای کې څارنه کوي. نورګل شفق نور حال راکوي. د دغه ګڼمېشتي ښار په لارو کوڅو کې هغو هم ریښې غځولي چې کار یې انسان تښتول دي، په ځانګړي ډول ماشومان. ځینو خو ان له دې ویرې خپلو وړو ته په کور کې دننه ښوونځی لا جوړ کړی دی. حاجي پهلوان د کورنۍ 14 ماشومان له 10 کلونو راهیسې په دې توګه په کور کې ایثار کړي او بهر یې یوازې نه پرېږدي. دی نه غواړي بیا یې څوک اولادونه وتښتوي. بیا زما اولادونه تله مکتب ته نوړي وزامئ، بیا یو بل زما خوری هم ورسره وتله مکتب ته، بیا دا سپین کلۍ سره اختطاف سو. نو بیا مجبور سو دې اختطاف پر موږ دومره تکلیف تیر کړی چې دا فکر مو والی چې دلته به دننه په شرکت کې مکتب ورته جوړو، ښوونځی به ورته جوړو، زموږ اولادونه به دلته درسي. د حاجي پهلوان د کورنۍ واړه به د بهر وتلو په ارمان وي چې د ګاونډ همزولو سره لوبې وکړي. خو که دغه سوداګر حاجي غفور ځاځی خبر وای چې د بچي غم به یې په زړه سوری کړي، ښایي اباسین یې له کوره بهر نه وی پرېښی. دی د هغه اباسین پلار دی چې کور ته پر لار وتښتول شو، د پیسو د کلکې غوښتنې لپاره تښتونکو د هغه ګوتې پرې کړې او آخر یې وواژه. سړی چې یو وغورځي بانده بیا پام کوي. لکه هغه حساب موږ پښتو کې متل چې وسوینه سړی ولګېږي بیا اکثرینه باید ونه لګېږي. دغه کتابي خبره ده، هغه نه لګېږي، اکثرینه بیا پام کوي. نو موږ ډېر احتیاط کوو. خو که غر لوړ دی پر سرې لار شته. یو شمیر کورنۍ اوس د خپلو وړو د سر ساتنې لپاره یوه ډیجیټل آله کاروي. دا آله یا ماشین کورنۍ سره مرسته کوي چې خپل بچی ګام په ګام وڅاري او ډاډه شي چې خوندي دی. دغه کورنۍ هم خپل ښوونځي ته تلونکي ماشومان هم دغسې څاري. یو غړی یې کیسه راته کوي خو نه غواړي چې وپېژندل شي. موږ له دې چې دا ماشومان څارولی شو په دې اپلیکیشن تر ښوونځي پورې، او یا هم کله چې دوی د ښوونځي په انګړ کې ګرځي، یا هم کله چې دوی له ښوونځي نه بیرون وځي، یا هم بیرته موټر کې کور ته خوا راځي، یا هم کوم بل چېرته لاړ شي، اپلیکیشن موږ ته دا راهنمایي کوي چې د ماشوم موقعیت اوس چېرته دی. له ډیرو نورو کورنیو سره هم دا ویره شته.
په ځانګړي ډول د چارواکو او شتمنو سوداګرو کورنۍ له برمته کېدو، غلا او تښتولو سره ډېرې مخ کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي یوازې تیرو 6 میاشتو کې تر 80 سوداګر تښتول شوي چې ځینې یې له همدې کبله وطن پرېږدي. نورګل شفق، BBC کابل. که په دې اړه نور معلومات غواړئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. BBC پښتو ټکی.com یې پته ده. افغان حکومت وایي له پوره چمتووالي سره په جنیوا کنفرانس کې ګډون کوي. افغان حکومت داسې مهال په یوه مهم کنفرانس کې ګډون کوي چې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې ویلي ځینې دولتي ادارو د 1496 لمریز مالي کال لسګونه میلیارډ افغانۍ لګولي، خو د مصرف سند یې نه دی وړاندې کړی. نور حال بیا هم نورګل شفق راکوي. د راتلونکي سې شنبې او چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې په دغه کیدونکي کنفرانس کې د وزیرانو په کچه د 62 هیوادونه او 15 مرستندوی او نړیوالې ادارې ګډون کوي. ولسمشر ماڼۍ وایي په دغه کنفرانس کې نوې ژمنې نه کیږي، بلکې هغه ژمنې ارزول کیږي چې افغان حکومت د بروکسل او وارسا په څیر په ځینو نړیوالو کنفرانسونو کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره کړې وي، او دا چې په راتلونکو 5 کلونو کې به څه وکړي. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن په خبري کنفرانس کې وویل له امنیتي او دفاعي پلوه پر ځان بسیاینه، د سولې لپاره هڅې، د نشهیي توکو مخنیوی، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، داخلي محصولاتو ته بازار موندنه، پوهنه او ځینې نورو مسایلو باندې به هلته بحث وشي. دهه تحول 5 سالش تکمیل شده. د بدلون د لسیزې لومړي 15 کلونه پوره سول. وبارزول سي چې چیرې ستونزې وي او څه لاسته راوړنې وي. راتلونکي 15 کلونه به وسنجول سي چې د اقتصادي او دفاعي پلوه افغانستان څنګه پر ځان بسیا کېدای سي. ښاغلی چخانسوري همداراز وایي د اداري فساد مخنیوي په برخه کې به هم په دې غونډه کې یو ځانګړی بحث وشي. همدانن بیا د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د 1496 مالي کال د بودیجې په اړه ریپورټ خپور کړی چې وایي د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم دولتي ادارو خپله بودیجه د هغو موخو لپاره نه ده لګولې چې ویلي وو. د پلټنې د دې ادارې د معلوماتو له مخې په 1496 کال کې ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست، ملي امنیت ادارې او سیمه ییزو ارګانونو نږدې 800 میلیون افغانۍ له منظورو شویو لګښتونو ډېرې مصرف کړي دي. د مخابراتي شبکو د کریډیټ کارتونو له لارې د ترلاسه کیدونکو پیسو په اړه هم دوی وایي چې پر روڼتیا یې شکمن دي. د پلټنې عالي اداره یوه خپلواکه اداره ده. باید ووایم چې دا اداره یوازې ولسمشرۍ ماڼۍ او پارلمان ته ځواب ویونکې ده. اوس هم یو څو لنډ تازه خبرونه راخلو. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او اوبه کارولي دي. دا دویم ځل دی چې د اونۍ په رخصتیو کې په ګازو د مالیې د لوړېدو پر ضد خلک لارو کوڅو ته وځي. ځینو لاریونیانو د غوسې ښوولو لپاره ژیړ رنګه تیز واسکټونه هم اغوستي وو. ځینو کیڼ اړخو لاریونیانو د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د استعفا غوښتنه کوله. په بحران کې پارلماني او سیمه ییزې ټاکنې روانې دي. دولتي رسنۍ وایي د رایه اچونې په لومړنیو ساعتونو کې د خلکو ونډه بې ساري ډېره وه. حکومت او پارلمان دواړو کې سني لږکي اکثریت دي. اصلي مخالفې ډلې په ټاکنو کې کاندیداتورۍ نه بندي شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د مخالفانو پر نیونې، ځورولو او د هغوی د غږونو پر بندولو ډېر خواشیني دي. د بریتانیا لومړی وزیر ټریزا مې نن د اروپایي ټولنې مرکز برسل ته تللې چې له دې ټولنې د وتو لپاره د خپل پلان دفاع وکړي. لومړی وزیره داسې مهال برسلز ته رسېدلې چې اسپانیا خبرداری ورکړی په داسې سرمشریزه کې به ګډون نه کوي چې د ښاغلې ټریزا مې د پلان د ملاتړ لپاره جوړیږي. له دې سره داسې ویره هم شته چې ښایي له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتو بهیر نور هم وځنډیږي. په دې ریپورټ کې حال درکوو. برگزیت یا له اروپایي ټولنې د بریتانیا وتل تر دې دمه له ډېرو خنډونو راتېر شوی او دا یې هم وروستی. د جبل طارق ډبریزه سیمه چې 32 زره وګړي لري له 300 کلونو را په دې خوا د اسپانیا حکومت د دې هیواد پر جنوبي څنډه چې د بریتانیا تر ولکې لاندې ده دعوا کړې. اوس اسپانوي لومړی وزیر پیدرو سانچز د دې سیمې د راتلونکي په اړه لیکلی ضمانت او سند غواړي او ګواښ یې کړی چې که ډاډ ور نه کړل شي نو سبا ته به د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې ګډون ونه کړي.
Y respecto a Gibraltar, د جبل طارق په اړه به دا وایم چې هر څه سم نه دي او زه بیا هم ټینګار کوم چې هر څه بشپړ نه دي. نو ځکه اسپانیا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د تړون د ردولو حق به لا هم ولري. al acuerdo del Brexit. اسپانیا په قانوني ډول دا تړون نشي ردولی، خو اروپایي ټولنه د یکشنبې په سرمشریزه کې د ټولو ښکېلو هیوادونو موافقه غواړي او کېدای شي چې په نشتون کې هر څه وځنډوي. برتانوي لومړی وزیره تریزا می له دا ډول فشار سره بلده ده. Go back to the European Union. که موږ بیرته اروپایي ټولنې ته ورشو او ووایو چې زموږ د ولس دا تړون خوښ نه شو، کېدای شي چې بدیل یې راکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به موږ ته ووایي چې سمه ده موږ به له دې ښه تړون درکړو. اوس هم د کډوالو ستونزه راخلو. د بریتانیا ته د هغو ناقانونه کډوالو د راتګ حادثې ډېرې شوي چې له فرانسې نه په وړو کښتیو کې راځي. یوازې تېره اونۍ البته یوازې تېره یوه میاشت کې نږدې د 100 هغو کسانو مخه په دې سمندرغاړې کې نیول شوې چې غوښتل یې بریتانیا ته ځانونه راورسوي. افغانان تر ډېره په لویو لاریو کې دا ډول خطرناک سفرونه کوي. یوازې پرون جمعه 8 ایرانیان په سمندرغاړې کې نیول شوي وو. نور حال به په دې ریپورت کې په ګډه وګورو. دا کسان پرون د برتانیا سرحدي ځواکونو لخوا په یوې کوچنۍ بیړۍ کې وموندل شول. اته کسان چې وایي ایرانیان دي لومړی ونیول شول او وروسته د کډوالو وزارت د افسرانو لخوا ترې پوښتنې پیل شوې. د دې یوه ورځ وړاندې هم په همدې اوبو کې 14 کسان په یوې کوچنۍ بیړۍ کې موندل شوي وو. فرانسوي چارواکي وایي په همدې ورځ 11 کسان چې ګمان کیږي کډوال دي په همدې اوبو کې نیولي وو. په دې وروستیو کې د هغو کسانو شمیر ډیر شوی چې د اوبو له لارې برتانیا ته د راتلو هڅه کوي. تیره میاشت په همدې اوبو کې څه د پاسه 100 کسان چې ګمان کیږي کډوال دي وموندل شول. 9 کسان په فالکستن سیمه کې د اوبو په منځ کې په یوې لویې ګټې موندل شوي وو. د ډوور او رامسګیټ په سیمو کې 40 کډوال چې یوې کوچنی ماشوم وو په 3 کښتیو کې سپاره وو او نور کسان چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه یې کړې وه له یوې کوچنۍ بیړۍ وژغورل شول. د کورنیو چارو وزارت او فرانسوي چارواکو ته پکار ده چې ګډ کار وکړي چې د دې ډول قاچاقي ډلو مخه ونیسي. په تیرو څو اونیو کې څه د پاسه 100 کډوال له همدې لارې راغلي دي او که مخه یې ونه نیول شي ښایي یوه غمیزه رامنځته شي. په همدې دلیل د کورنیو چارو وزارت ته پکار ده چې هر څه کنټرول کړي او یو پلان ورته جوړ کړي. برتانیا کې د جرمونو د مخنیوي ملي اداره وایي جرمي ډلې کوچنۍ بیړۍ د خلکو قاچاق کولو لپاره کاروي او له فرانسوي چارواکو سره یې ګډ کار پیل کړی چې مخه یې ونیسي. تېره اونۍ 2 قاچاق کوونکي چې خلک یې له همدې لارې راوړل په 8 کاله بند محکوم شول. دا یوه له هغو کوچنیو بیړیو ده چې دوی کارولې وه. ډیری وخت خلک له رسمي سرحدونو په قاچاقي ډول د تیریدو هڅه کوي، خو دا چې هلته امنیتي چارې ډیرې شوي او هوا هم ډیره بده نه ده نو ډیر خلک خپل ژوند له خطر سره مخامخوي او د اوبو له لارې په کوچنیو او ناخوندي بیړیو کې د راتلو هڅه کوي. لندن لري د امریکا د حکومت یو رپورت کې ویل شوی د روانې پیړۍ تر پایه به اقلیمي بدلون د هیواد ته سلګونه میلیارډ ډالر زیان ورسوي. په څېړنې کې ویل شوي د بیړنیو ګامونو له اخیستو پرته به بېوزلي تر ټولو ډېر اغېزمن شي. دا رپورټ ولسمشر ټرمپ له تګلارو او نظریو سره په ټکر کې بلل شوی. نو د بي بي سي پښتو تلویزیوني خپرونه ګوري. اوس یوه لنډه دمه لرو، بیرته چې راځو ډېر په زړه پورې مطالب راسره شته. راسره لندن کې د بي بي سي پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا ستړي مشئ. د نن سرټکي مو د افغانستان په ځینو سیمو کې هره ورځ لږ تر لږه یو کس تښتول کیږي. اوس ځینو کورنیو د خپلو ماشومانو خوندي ساتلو لپاره داسې ځانګړې لارې چارې موندلې چې په مرسته یې له کوره بهر هر ځای کې څارنه کوي. او د کډوالو کړاو د هغو کسانو شمیر په پراخ ډول ډیر شوی چې له فرانسې بریتانیا ته په وړو کښتیو کې په ناقانونه ډول د راتګ هڅه کوي. نن شنبه ده او د هنر مینوالو ته مو بېلابېل هنري خبرونه راټول کړي دي. په جرمني کې له داسې بې میرمنې سره خبرې لرو چې خپلو سندرو کې یوازې د ښځو شعرونه وایي. په کوټه کې بیا د هغه کس حال هم پوښتو چې د بلوچانو کلتوري توکي په خپل کور کې ساتلي دي. دا او ډېر نور هنري مطالب په هنري ټولګه کې له شکیبا حبیب سره په ګډه ګورو. د
هنري شیبو کې په جرمني کې د یوې افغان میرمنې نوې سندره، په کابل کې د پښتنې پیغلې د هنري آثارو نندارتون، په کوټه کې د پخوانیو توکو پر راغونډولو کې د یو دینی عالم هڅې او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. کله یاد زما میلماو کله ته کله قامت را سراو کله می خیال کله رښتیا وي کله می سترګو ته رڼا وي. آسیا مهرابي یو لګن شمېر افغانو کډوالو ده چې جرمني کې اوسېږي. د وروستۍ کې یو سندره چې کمپوز او جوړونه ټول په خپله کړي د موسیقۍ د هنر مینوالو ته وړاندې کړه. میرمن مهرابي وایي چې له ماشومتوبه یې له دې هنر سره مینه درلوده او هیلې درلوده چې سندرغاړې شي، خو د ځینو ستونزو او خنډونو له امله یې نشوی کولی چې خپله دا هیله پوره کړي. د سندرې او د سندرغاړو په اړه وایي چې د موسیقۍ په هنر کې د سندرغاړي یا سندرغاړې غږ، د سندرې شعر او کمپوز ټول اړین دي. هنر د ټولنې انځور دی او هنرمند د ټولنې ژباړونکی. کچيري یو هنرمند رښتینی او ښه ژباړونکی واوسي نو هغه ته تر ټولو لمخه لازمه ده چې د ټولنې ژبه او ادبیات په نظر کې ونیسي. په سندره کې شعر، موسیقي، غږ او احساس اړین ټکي دي چې باید سندرغاړي په نظر کې ونیسي. د دې سندرې شعر د سویلا جانې اصغری دی او کمپوز زما خپل دی. زما هدف د خپل هنر د وړاندې کولو نه دا دی چې د پښتنو ښځو په تیره بیا د پښتنو شاعرانو ښځو پاک احساسات، سپېڅلي احساسات و ټولنې ته خپاره کړم او باید د دې وروسته ښځې سندرغاړي د ښځو شاعرانو شعرونه ووایي، ځکه موږ ډېرې ښې او تکړه شاعرانې لرو چې واقعا شعرونه ډېر لوړ دي، ډېر سپېڅلي دي، ډېر د احساسه ډک دي. په راتلونکي کې به زه نورې سندرې هم ولرم او د ټولو سندرو تقریبا د ټولو سندرو شعرونه د ښځو شاعرانو دي. د هر مزل په کابل کې د پښتنې پیغلې شګوفې الکوزی هنري آثار نندارې ته وړاندې شول. دغه نندارتون په افغان امریکایي پوهنتون کې جوړ شوی و چې پکې د افغان نقاش شګوفې الکوزی ټول 100 هنري آثار نندارې ته کېښودل شول. شګوفه په دغه پوهنتون کې د سوداګرۍ برخه کې محصله ده او ترڅنګ یې په میناتورۍ او تصحیب کې هم مسلکي زده کړې کړې دي. چې تاسو ول زما نمایشګاه و چې په هغه کې ما د تذهیب او میناتوري پروژې په نمایش کې شولې او هدف مې د دې پروژو څخه ژوندي ساتل د تاریخي ابداتو. په عام ډول خلک پخواني توکي یا په ډیره کمه بیه پلوري او یا یې هم له کوره بهر خځلو کې چوي. خو د بلوچستان په کوټه کې د حاجی عبدالهادي بنگلزی په نوم یو کس د توکو ته یو نوې لار موندلې. عبدالهادي چې یو دینی عالم دی د پخوانیو توکو په ساتلو بوخت دی او موخه یې دا ده چې ځوانانو او نوي نسل ته دا توکي ور وپیژني او له کارولو سره آشنا کړي. د کوټې په هزارګنجي سیمه کې د پکور کې د یوې کوچنۍ مدرسې ترڅنګ د عجایبو یو کوچنی کور هم شته چې پکې د بلوچي کلتور پخواني توکي راغونډ شوي. عبدالهادي وایي چې د په عربي هیوادونو کې د پخوانیو توکو راغونډولو او ساتلو ته د خلکو مینه لیدلې وه او د هم له هماغه وخته د دې کار په پیلولو فکر کړی و. دی وایي د ځینو توکو د راغونډولو لپاره د اوږدو لارو مزل کړی، خو بیا نور یې ځینې ملګرو او دوستانو ورکړي. دی دا هم وایي چې ملګري په دې موخه دا توکي عبدالهادي ته ورکوي چې فکر کوي دا به تر ډیره جوړ، خوندي او کلتور به یې ژوندی پاتې شي. او د دیونې پښتو نوی چاپ شوی کتاب د اسلام سوله‌ای سپاهی د باچا خان د ژوند او مبارزې کیسه ده چې لیکوال یې اکن اسواران دی او بسم الله پښتونمل پښتو ژبه ته ژباړلی. دا کتاب دانش خورندوی ټولنې خپور کړی او دوی هیله مند دي چې دا کتاب د پښتنو لپاره د سولې خواته د بیرته راګرځېدو د عدم تشدد په فلسفې د پوهېدو یو ښه لارښود وي.
له هنري شیبو د لوبو د ډګر یو څو خبرونو ته ورځو. لومړی هم کرکټ راخلو. د بنگلاديش په چټاکانګ ښار کې د ویسټ انډیز او کوربه بنگلاديش ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه بنگلاديش په 4 منډو وګټله. بل اړخ ته په متحده عربي اماراتو کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه پیل شوه. د ټیسټ لوبو دې لړۍ کې لومړۍ لوبه نیوزیلند ګټلې وه. فوټبال کې بیا نن د انګلند په پریمیر لیګ کې ګڼې لوبې کیږي. د جدول د سر لوبډله مانچستر سیټي په له ویسټ هم سره لوبه کوي. د سیټي روزونکي پیپ ګارډیالو ویلي دم ګړۍ خپلې لوبډلې او لوبغاړو سره خوښ دی او د جنوري کې د نورو لوبغاړو پیرلو ته اړتیا نه لري. د اسپانیا مشهورې لوبډلې ریال مادرید هغه ادعاوې رد کړي چې ویلي وو د لوبډلې کپتان سرجیو راموس ناقانونه درمل کارولي دي. د جرمني ورځپاڼې دیر شپیګل په یوه مقاله کې لیکلي وو چې د 2018 کال اتلانتیک لیګ کې له پایلوبې وروسته د راموس د وینې معاینه مثبت راغلی وه، خو ریال مادرید هغه درمل چې د سرجیو راموس کارولي وو د فدراسیون له لوري نه ومنع شوي. آیا خبر یې چې ولې د ډیجیټلي پیسو ارزښت په کمساري ډول تېره اونۍ رالوېدلی و او که د موټر په سفر کې له بویه په تنګېږئ غم مه کوئ، اوس یې په حل لارې کار پیل شوی او جوړه شوې ده. پاینده څرګند د ټکنالوژۍ د ډګر وروستۍ پرمختیاوې په کلیک کې راټولې کړي چې یو ځای ګورو. دا اونۍ د ډیجیټلي پیسو بیټ کوین بیه له $15,000 هم راټیټه شوه. د 2019 کال د اکتوبر میاشت راهیسې په لومړي ځل د دې پیسو بیه دې کچې ته راټیټېږي او ورسره د ډیجیټلي پیسو د راتلونکي په اړه هم اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، ځکه د ټکنالوژۍ مارکیټ ورو شوی دی. اوس مهال د بیټ کوین ټول ارزښت په مارکیټ کې $80 میلیارډ ته راښکته شوی. اوبر اعلان وکړ چې د شمالي امریکا په 6 لویو ښارونو کې به معلولینو ته ټکسي ګاډي په 15 دقیقو کې رسیږي. څو موده وړاندې د معلولینو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو پر اوبر نیوکه کړې وه چې د معلولینو لپاره کافي ټکسي ګاډي نه لري او ډیر کاروونکي په ساعتونو ټکسي ته انتظار باسي. ناسا بیا د دوو شرکتونو سپیس ایکس او بوینګ د کارځایونو د خوندیتوب څېړنه پیل کړې ده. دا دواړه شرکتونه غواړي چې تر 2019 کاله فضا ته ستورمزلي واستوي. سرچینې وایي دا پلټنه د سپیس ایکس بنسټ ایښودونکي ایلون ماسک له هغو انځورونو وروسته کیږي چې دی پکې مریوانا یا چرس څکوي او 13 سپټمبر پر پادکاسټ خپاره شوي ول. او د گاډو لوی شرکت فورد وایي داسې نوې لارې موندلې چې په نویو گاډو کې د بدبویۍ مخه ونیسي. د موټر په دې لوی نړیوال مارکیټ کې 10% پیرودونکي وایي د نویو گاډو بدبویه نه خوښیږي. او له همدې سره د خدای پامان.